قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ورته ووایه زه تاسو ته نه وایم چې مو سره د الله تعالی خزانې دي او نه زه عالم الغیب یم او نه زه تاسو ته دا وایم چې بېشکه زه ملک یم. زه پیروي تابعداري نه کوم مګر د هغه شي چې مو ته وحی کولی شي. ته ورته ووایه آیا ډین او بنا سره برابر دي؟ آیا نو ولې تاسو سوچ او فکر نه کوئ؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ته په دې وحی سره هغه کسان وویروه چې د خپل رب په مخ کې د ورټولېدو جمع کېدی نه ویریږي چې د دې دپاره د هغه الله تعالی نه غیر نه څوک دوست شته او نه څوک سپاره شي دپاره د دې چې دی پرهېزګاره شي.